پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره راسره په خپرونه کې د کانونو او پټرولیم وزارت ویان ښاغلی همایون افغان میلمه دی. افغان صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که په پیل کې د امو دریا نفتي حوزه کې د دغو څاګانو په اړه معلومات راکړئ چې کله به له ټولو څاګانو استخراج پیل شي. مننه، سلامت اوسئ. سلام تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو تخنیکي همکارانو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. هو بلې موږ تېره ورځ د ابو دریا نفتي حوزې اړوند زمردسای سیمه کې د نوو څاګانو حفاري او د هغې ګټه اخیستنه درلودله. په ټوله کې د زمردسای په ساحه کې 12 د نفتو نوې څاګانې فعالې شوې وې. د هغوی له جملې څخه 15 څاګانې ګټه اخیستنې ته وسپارل شولې، استخراج یې پیل شو چې د استخراج ورځنۍ کچه 1500 متر مکعب نفت دی او البته هلته د سی پی اف سیستمونو باندې کار روان و چې کله هغه نهایي شي او آماده شي نو د هغې وروسته به دغه 12 حلقې ټولې څاګانې په دغه منطقه کې موجودې دي هغه به استخراج ته آماده کېږي، ګټه اخیستنې ته به سپارل کېږي او په لمنډ چې یوازې په زمردسای کې موږ د ورځې 1200 ټنه نفت. بلې افغان صاحب په ټوله کې دغه اوسنیو فعالو څاګانو ټولیز ظرفیت څومره دی؟ افغان صاحب که غږ مو لرئ په ټوله کې د همدغو فعالو څاګانو د ټولیز ظرفیت په اړه راته ووایاست چې ټولیز ظرفیت څومره دی؟ موږ د امو دریا نفتي حوزې اړوند په قشقري کې هم فعالې څاګانې لرو، په انګود کې هم لرو او په زمردسای کې هم د لومړي ځل لپاره څاګانې فعاله شولې، ګټه اخیستنې ته وسپارل شولې. په انګود او قشقري کې هم موږ د ورځې 800 ټنه نفت شاوخوا استخراج لرو، 1500 متر مکعب استخراج دا شو. په ټوله کې دا 1400 ټنه برابرېږي ورځنی استخراج. خو البته څاګانې پر کار لاندې دي، هغه څاګانې چې ظرفیت یې ټیټ شوی و، هغه څاګانې چې هلته د سیستمونو اپډیټ ته اړتیا لرله نو په هغې باندې کار روان دی چې نوې څاګانې ورسره په سیستم سره وصل شي. انشاءالله د استخراج ورځنۍ کچه به په ټوله کې په دغه ساحه کې 2000 متر مکعب ته ورځې ورسېږي. نوي بدلونونه څه پکې راغلي چې تاسو د اپډیټ یادونه هم وکړه د دغه استخراج په برخه کې؟ په ټوله کې دغه سیستمونه وخت په وخت باندې خپل اپډیټ غواړي. د څاګانو ترمیم هم وخت په وخت باندې هغه یو تخنیکی برخه ده چې وخت په وخت باندې دغوی ترمیم وشي او دغه کوم سیستمونه چې وصل دي هغه وخت نه وخت اپډیټ غواړي. او ډېر کله داسې پخوا چې کله د چینیانو سره قرارداد و او دغې څخه مخکې متاسفانه یوازې استخراج کېدو خو سیستمونو بیا ځلې اپډیټ نه و شوی. د اسلامي امارات چې کله دغوی سره قرارداد فسخ کړو نوي کار افغان انجینرانو ته وسپارل شو نو دوی بیا ځلې په هغه د څاګانو په ترمیم باندې د سیستمونو په اپډیټ باندې کار شروع کړو، د نوو څاګانو په حفارۍ باندې. اوس په ټوله کې ویلی شو چې د امو دریا نفتي حوزې اړوند ټول کارونه خپل افغان انجینرانو تخنیکي ټیمونه مخ ته وړي او الحمدلله هغه موږ د پرمختګ شاهدان هم وو. نور هم مختلف کارونه مختلف برخې هغه تر کار لاندې دي او ځینې فرعي کمپنیو سره هم په دغه باندې بحث او خبرې شوي دي او چې دغه ساحې ته پراختیا ورکول شي ځکه ډېری ساحې له هم چې کوم ابو دریا کې شامل. بله افغان صاحب غږ مو لرئ؟ د هغوی په تکمیل سره به هم دغه برخه پراختیا ومومي. افغان صاحب په کلني ډول دغه د څاګانو ترمیم څه ډول دی؟ څو ځلې ترسره کېږي او که نه یوه څه تخریبېږي له هغې وروسته تاسې اقدامات ترسره کوئ؟ اوس مهال د کومو څاګانو ترمیم روان دی په کومو نفتي حوزو کې؟ په ټوله کې څاګانې وخت په وخت باندې خپل ترمیم غواړي. هلته د څا ظرفیت او فشار هغه ټیټ شي، د غازاتو فشار، د اوبو فشار او د نفتو فشار، خو هغه بیا اپډیټ ته یا ترمیم ته اړتیا لري. او بیا ځینې څاګانې داسې چې هغوی باندې پمپونه نصبېږي د نفتو د استخراج لپاره. که څه هم زموږ ټولې څاګانې ځوانې څاګانې دي، خپل دغه قوت لري چې نفت استخراج کړي، خو هم ځینې څاګانې چې پخوانۍ وي او ظرفیت ډېر ټیټ شوی او په هغه باندې په دې باندې اوس غور کېږي چې هلته پمپونه نصب شي او د پمپونو په ذریعه باندې د هغوی څخه نفت راویستل شي. ټوله کې مختلفې څاګانې هغه ځینې زړې څاګانې وي، ځینې دا وي بله افغان صاحب که پر همدغو چې نوې وکنیستل شولې.
او ځینې غیر فعال شوي وي مختلف لوړ کارونه. افغان صاحب که پر همدغو نوو نفتي څاګانو باندې وغږیږو په ټوله کې له زړو څاګانو سره توپیر په څه کې دی؟ څومره تخنیکي چارو ته پام شوی؟ هو بلې دغه نوو څاګانو باندې کله بحث کوو. دغه نوې څاګانې تازه کیندل شوي دي او د دوی د استخراج قوت په نسبت باندې ځکه دغه هر څه د ورځې موږ ته تقریبا 100 متر مکعب خام نفت راکوي. په داسې حال کې چې زړې څاګانې بیا دغه ظرفیت نه لري څومره د هغوی فشار بیا کمي 10 40 تر 50 متر مکعب پورې. او د دې په کینستلو کې ټول هغه تخنیکي اړخونه په پام کې نیول شوي دي او خورا دقت باندې کار شوی دی. او دا هم اوس هم چونکې 12 ونه فعال وي او کولی شو موږ چې دوی ټولو څخه استخراج پیل کړو، خو هغه تخنیکي اړخ دا ایجابوله چې هلته باید سیستمونه فعال شي او د په دقت سره کار وشي او دغه څاګانې هغوی څخه بیا استخراج وشي. نو هغې لپاره لازمه وه چې دغه 15 څاګانې په ازمایښتي ډول باندې د دوی څخه استخراج پیل شو او نورو دپاره به سیستمونه چې کوم پاتې دي د سی پی اف سیستمونه هغه به فعالېږي او دغه څخه وروسته به بیا دوی د استخراج سره وسیلېږي او د نفت په توګه استخراجېږي. په ټوله کې 12 نفتي څاګانې ښودل شوي چې له 5 څخه استخراج پیل شوی دی، ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دې نورو په اړه پلان څه دی چې څومره وخت کې به یې کار بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي؟ افغان صاحب که غږ مو لرئ، پوښتنه مو دا وه چې په ټوله کې 12 نفتي څاګانې تاسې ښودلي دي چې له 5 څخه استخراج پیل او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د پاتې نورو په اړه پلان څه دی؟ چارې به یې کله بشپړې شي او کله به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، استخراج به هم پیل شي؟ لکه څنګه چې یادونه وکړه هلته یو تعداد سیستمونو باندې پاتې وو، هغه باندې کار روان دی او هیله مند یو چې انشاءالله د 2 میاشتو په موده کې هغه سیستمونه بشپړ او تکمیل شي او د دې نه وروسته دغه 12 وړه څاګانې په انګوت په زمرودسای کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې انشاءالله یوازې په زمرودسای کې به زموږ ورځنی استخراج ظرفیت هغه 1200 متر مکعب نفت وي. افغان صاحب د ترلاسه شویو نفتي توکو د مدیریت لپاره د تصفیې لپاره څومره ټکنالوژي په لاس کې لرئ؟ د اوس لپاره تاسې پوهېږئ مزار شریف او حیرتان کې موږ د نفت د تصفیې یو تعداد چاڼخونې لرو، تصفیه خانې شته دی او دغه خام نفت په همدغه تصفیه خانو باندې خرڅېږي، هغوی دلته تصفیه کوي او البته دوی کولی شي د دغه خامو نفتو نه په اوسني ظرفیت سره د افغانستان په سټنډرډ سره برابر پټرول او ډیزل هغه وباسي او پاتې مواد د مازوتو په شکل باندې بیا د ذوبیاهن په فابریکو باندې خرڅېږي. خو البته دغه بسنه نه کوي، په کار دا ده چې دلته یو معیاري سټنډرډ ریفاینري واوسي تر څو د خامو نفتو څخه په معیاري ډول باندې پروسس وکړي او د دې څخه ټول لاسته راتلونکي مواد هغه تصفیه کړی شي. په دغه برخه کې هم اسلامي امارت پلان لري او په پام کې لري چې یو د افغانستان په سطح باندې یو معیاري او نړیوال سټنډرډ سره برابر ریفاینري هغه جوړه کړي، ځکه موږ پوهیږو د استخراج کچه ورځ تر بلې زیاتېږي، مختلفې حوزې هغه تر کار لاندې دي. افغان تاجک حوزه کې هم موږ پرمختګونه لرو، توتي میدان په برخه کې دغه شانته ابودریا نفتي حوزې مختلفو برخو کې د هرات او کټواز او هلمند هم سکهلي په بودیجه کې نیول شوي دي، هلته به عملاً سروېګانې پیلېږي. په ټوله کې د نفت او ګاز او مدیریت ته د اسلامي امارت لخوا جدي پاملرنه او توجه شوې ده چې دغه برخه ته بله. افغان صاحب که غږ مو لرئ، غواړم وپوښتم چې د دغه تصفیه خونو په اړه هم یو څه معلومات راکړئ. دغه تصفیه خونې تعداد یې څومره دی، د چا دی او دلته چې کله نفت تصفیه کېږي له هغې وروسته یې معیار چیرې ټاکل کېږي؟ پوه نه شوم. غږ مو لرئ افغان صاحب؟ هو غږ لرم، مهرباني. د دغه تصفیه خونو په اړه که معلومات راکړئ، شمېر یې څومره دی او دغه راز د چا اړوند دي؟ له دې ورهاخوا کله چې دلته نفتي توکي تصفیه کېږي له هغې وروسته یې معیار چیرې معلومیږي؟
دغه خو د خصوصي سکتور مربوط کیږي د افغان تجارانو دي. خصوصي سکتور په دغه برخه کې تیر کلونو کې وختونو کې پانګونه کړې و. په دوی باندې په دغه تجارانو د فابریکو په مالکانو باندې د اسلامي امارت له خوا نه خام نفت خرڅيږي او ملکیت به د دوی ګرځي. دوی راځي دغه پروسس کوي او بیرته بازار ته ورځي. عملاً دوی په بازار کې مارکیټ کې خپل بازارونه لري او ترځي کوي. موږ فقط دوی ته خام نفت ورکو او په خپل حساب او په خپل دغه باندې حسابونه ورسره تصفیه کوو. نور به د خام د پروسس وروسته هغه ملکیت د دوی ګرځي. خو البته دوی مکلف دي چې د نور ادارو سره په هماهنګۍ باندې د افغانستان سټانډرډ چې په تیلو برخه کې لري د پټرول او ډیزلو په برخه کې هغه په پام کې نیسي او د افغانستان د سټانډرډ په اساس باندې دوی تصفیه پروسس کوي او به بازارونو ته ورځي. وړاندې تاسو یادونه وکړه چې ورځ تر بلې د نفتي توکو استخراج زیاتېږي. تازه بیا 12 نفتي څاګانو باندې کار هم روان دی. فکر کوئ دغه تصفیه ورته بسنه کوونکي دي که لا باید زیاتې شي؟ نه اوس لپاره خو دغه بسنه نه کوي. که څه هم تعداد زیات دی خو متاسفانه ظرفیت د دوی کم دی. یو خدای دی چې د ډیر نفتو د پروسس ظرفیت نه لري او بل د په ډیر معیاري شکل باندې هم نه دي ځکه د خامو نفتونو مختلف توکي هغه ترلاسه کیږي چې کله ریفاینري هغه په کچه باندې موږ یو سټانډرډ او معیاري ریفاینري ولرو. افغان صاحب که راشو دې ته چې په ټوله کې دغه استخراج شوي نفتي توکي چې ترلاسه کیږي ستاسې په اند باندې څومره به د افغانستان بهرنۍ تکیه په دغه برخه کې راکمه کړي؟ طبیعي ده چې څومره د استخراج کچه لوړیږي موږ بهرني وارداتو باندې تکیه کمیږي. خو متاسفانه افغانستان ډیره اړتیا وسم له بهر راځي. موږ د ورځې د ارقام او د معلوماتو په اساس باندې د 10,000 ټنه تصفیه شوی نفتو تړتیا لرو. په داسې حال کې چې موږ ورځنی استخراج هغه 1400 ټنه شاوخوا د خام نفت دي چې کله هغه پروسس شي او تصفیه شي نور هم کمیږي. ډیره اړتیا له بهر پوره کیږي خو هڅه ده چې د داخلي منابعو باندې کار وشي د استخراج کچه لوړه شي او چې کوم اندازه پورې موږ استخراج لوړو په داخل کې طبیعي ده چې واردات باندې تکیه کمیږي. افغان صاحب وروستۍ پوښتنه کوم بحث همدلته راټولو دا چې په ټوله کې څومره نوره سروې ترسره شوې ده په دې برخه کې او افغانستان ټولیز ظرفیت د نفتي توکو په برخه کې څومره دی؟ د روسانو په وخت کې خو پخوا هم سروېګانې مختلفو برخو کې شوي وي. افغانستان د نفت او غازو په برخه کې تقریبا د سیمې په کچه باندې یو غني هیواد یاد شوی وو. خو هغه سروېګانې چې پخوانۍ وي اوس نوې ټکنالوژي راوتې ده او هغه په اساس باندې دقیقه سروې په کار ده او عملاً اسلامي امارت په دغه برخه کې کارونه شروع کړي دي. موږ اوس د افغان تاجک حوزې 3 بلاکونه د ازبکستان سره دغه تړون لرو. عملاً دلته سروې روانه ده او د توتي میدان په غازو ساحه ده الته هم عملاً سروې روانه ده. د امودریا نفتي حوزه په مختلفو ساحو کې د ترکی کمپنیو له خانه سروې روانه ده. د کټواز او هلمند او هرات حوزو کې هم سکل په پام کې نیول شوی بودیجه ورته تصویب شوی د سکلنۍ بودیجه کې هغه لپاره کافي ونډه په پام کې نیول شوی د عملاً کار کیږي. د برخو باندې کار روان دی چې کله سروېګانې بشپړې شي ان شاء الله. کورموادان د کانونو پټرولیم وزارت ویان ښاغلی همایون افغان.